ما څه خپل تصویران پراته دي چې هغه وګورم بیا زه درې خفه یم. دا ستا ملګری دی؟ ها جی پېژنې؟ بالکل. دغه نمبر به دې وپېره بیا ووایي. موږ ته ډېرې پیسې یادې کړي دي 10 لکه روپۍ موږ ته ویلې وې خو موږ غریبانان یو، موږ به دې سره څه دغه وکړو. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، د نوښار د سیمې د سیلاب ځپلو د اواز د اوچتولو دپاره راغلیو، د هغې سره د مدد دپاره زموږ ملګري راغلي. دغه کوشش هم کول چې د هغوی د اواز مخکې اوچت شي، دا سهولیات مهیا شي. دا ملګري مخې له راغی، دوی نه به پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای سره تعلق دی دا راته ووایه. ول تعلق دې د کوم ځای سره دی؟ څه نوم دی؟ سر آصف نوم مې د کندر یم. څه حادثه کې ستاسو د مخ وغیره چې کوم دی دا خو ګیستان دی کامره کې ګیس جمع شوي او بیا موږ تیلي والي پټه وشو. کور والیم بیا وفات شو. یو ماشوم مې دا یو زوی او بچ وفات شو. د دې د علاج لپاره څه منډه؟ نو د حکومت ته طرف ما هېڅ هیلپ نه دی شوي او بس خپل چې کومدار غریبې پیسې په دا هغه ټایم ولګولي او بقایا بس څه کار روزګار دی؟ پلستر مې مخې کولې او بس اوس خو هېڅ هم نشم کولی. مطلب د لاسونه تاسو د لاسونو څخه په هېڅ هم نه بس دې کې باندې زه مطلب چې هغه خوړو لکه تکلیف پېښ که تکلیف ګڼه که زه روټۍ موټۍ نه خورم بس خپل یار دوست سره خورم او خپلې فیملۍ سره. یا مطلب بل څوک درکوي چې مچه باندې مخکې راکوله اورې مخکې راکوله خور مې راکوله خو یې واده شوي مخ چې کوم دی وینځل یا د دې پاتې بس په دې زه خپله بس لامبل را لامبل شم ګزاره مې دونه وشوه. شکر دی. څه وایي ډاکټران څه وایي چې د دې به څه نافي علاج وکړی شي؟ نو بس ډاکټران خو علاج کولی شي چې کوي خو چې مخکې رشوت وي او پیسې وي نو بس. موبایل ساتئ؟ موبایل خپل شته. نمبر ووایه. نمبر خو داسې تعلیم مې نشته. دا ملګري نمبر دې خورا شوی دا ستاسو سره د خپل دا زموږ ملګری دی. دا زموږ ملګری دی. دا باندې ګیس دغه شوی په کمره کې که نه. د دې نمبر لږ ووایه. 0317 89 89 202. دا ستا ملګری دی؟ ها جی پېژنې؟ بالکل. دغه نمبر به دې وپېره بیا ووایي چې دغه نمبر موږ ستاسو په دې ویډیو ورکړو. په دې معاشره کې داسې خلک شته چې امید لرو چې هغوی ستاسو مدد وکړي. 0317 89 89 202. د دې لپاره څه پیغام لري؟ بس موږ وایو چې د سره امداد وشي. لکه دا ډاکټر ته موږ اوس ما بوتلی میاشت دوه مخکې که نه نو خو موږ ته ډېرې پیسې یادې کړي دي 10 لکه روپۍ موږ ته ویلې وې خو موږ غریبانان یو، موږ به دې سره څه دغه وکړو. زه سم نه ده سره بس بس اوس خو زموږ باندې سیلاب راغلی پورې نوښار کې زما مورکې کالج دی دغه کې ده نو بس موږ خو یو مزدورکار پلستر کار مار نه کولو نو بس اوس خو په الحال بس خپل کور یې بس هېڅ نشته دی. حالات داسې شو چې نو زه خو ګرځم په کاندرو کې مشر مې ویني کشر مې ویني خپل پردي مې ویني. د دې ځای چې کوم دی سابقه وزیر اعلی صاحب پرویز خټک صاحب هغه هم د نوښار سیمې تعلق ساتي. د دې نه علاوه چې اوس کوم زموږ یو تکړه بل یو مشر دی ډېر زیات په سوشل میډیا تکړه راځي د مسلم لیگ سره تعلق دی. د دې نه علاوه ډېر د نوښار سیمې تکړه خلک شته پکار دي دغه اواز زموږ واوري او ستا د علاج چې کوم دی کم از کم وکړي شي. څه دی خیال دی؟ نو چونکې بس ډېر غټ کار به وکړي دعاګانې به زه خو پرې خوشحالېږم ولې چې ما څه خپل تصویران پراته دي چې هغه وګورم بیا زه درې خفه یم او بس بیا زه تسلي ورکړم الله کار الله راوسته بس ورونه بیګان مشران شته روریان مې شته خو مزدور کار الله تعالی صحت درکړي. تصویران مستا موږ ته څنګه میلو شي؟ تا خو بازي داسې نه ګورم هم د دې وجې چې خفه کېږم څه کوم شي څوک څنګ ته به راوړو زه د کاندرو یم او کور مو سپین جومات نه دی کاندرو کې دی. کاندرو سپین جومات محله کې پاتې کېږو ذاتي د کاندرو یو. څه علاج وشي خو به یې دا علاج وشي نو تکلیف معاف. بالکل تاسو کتې شئ ګرانو کتونکو د ملګري دومره ښکلی شکل دومره ښکلی حساب و هغه مطلب پارچا باندې دغه تکلیف راتلی شي. دغه د ګیس په حادثه کې د دوی کورودانې چې کوم دی وفات شوه د دوی یو ماشومه لور ده. دا په خپله وینا کې ووایي چې تېر سیلاب کې بالکل روغ رمټ ومه دغه حادثه په ما راله خدمت کولو چاله اوبه چاله چې چاله وټۍ یا نو سلامه روه. اوس په دې سیلاب کې په کور سیلاب راغلی نه سیلاب په کور مې نه راغلی او بچیا هم بچو اوس هم بچو. شکر الله سلامت لره ووایه. زما دا اواز کو چېرې داسې خلک اوري الحمدلله زموږ وطن کې د وطن نه بهر داسې پښتانه تکړه خلک شته چې هغوی کوشش کوي چې د داسې خلکو اواز واورو د هغوی علاج وکړو. نو که څوک هم وي د دوی د ملګري دغه نمبر وي ډایرکټ ورسره رابطه وکړي چې کوم هسپتال وي کومه اداره وي
چې د دې علاج وکړو شي باید چې زموږ د بخښنې ذریعه وګرځي. زموږ کوشش زموږ مرام به همدا وي چې د غریب اواز تاسو ته در ورسوو. ژوندي اوسئ. اوس راکړئ اجازت د لوی الله په امان.